وی ثلاثتن لا ترد دعوتهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی درې کسان داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالی د هغې دعا نه رد کوي. الله تبارک وتعالی د هغې دعا نه رد کوي. کو دعا کوي هم الله تبارک وتعالی قبلي او کو خیره کوي هم الله تبارک وتعالی قبلي. درې تنه داسې دي چې د هغې دعا چرته الله ښکته نه غورځوي. یو فاغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی الصائم حتی یفطر، روزدار تر څو چې روزه نه ماته کړي. د روزدار دعا الله چرته ښکته نه ورځي، الله ضرور قبلی تر څو چې د روزه نه ماته کړي. حدیث مبارک کې راځي وی د الله د عرش سره چې کومې نږدې فرشتې دي کنه چې کله روزه مبارک شروع شي رمضان مبارک، الله تبارک وتعالی د عرش ته فرشتو ته وی اے فرشتو تاسو زما عبادت نور پرېږدوئ، تاسو نور زما عبادت مه کوئ. هغې د الله په دربار کې درخواست وکړي الله څه وکړو؟ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي وی څومره روزهدار چې دعاګانې غواړي تاسو د هغوی په دعا باندې آمین وایئ. نو ته چې د روزې په خوله او دعا کوي ستا په دعا باندې د عرش فرشتې آمین وي، د عرش فرشتې پې آمین وي. نو د روزه په خوله باندې دعاګانې ډېرې غواړه ځان دپاره، د خپلو بچو دپاره، د تمامو مسلمانانو دپاره. او په روزه کې چرته خیرې مه کوه، چرته څه مه کوه؟ خیرې مه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وایي تاسو خپل ځان ته، خپلو بچو ته، خپل مال ته، خپلو نوکرانو ته خیرې مه کوئ، ځکه کیدای شي ته د اخره په داسې ټایم کې وکړې چې هغه ټایم د قبلېدو وي او الله ستا د دعا قبوله کړي، د اخره دې قبوله کړي، بیا به سبا لاس مروړي او افسوس پکوي. نو ټوله روزه چې ده دا خو د دعاګانو د قبلېدو میاشت ده، هر ټایم پکې دعا قبلېږي او تا پکې څه وکړه؟ خیره خپل بچي ته وکړه. بعضې زنانۍ که نه دا ماشومانې تنګ کړي نو دوی د روزې په خولې باندې خیرې شروع کړي، نو دې ته پته نشته چې زما په دې خیرو باندې د عرش فرشتې آمین وي، د عرش فرشتې زما په دې خیرو باندې آمین وي. نو خپلو بچو ته د روزه په خوله باندې چرته خیرې مه کوئ. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والامام العادل انصافدار بادشاه دې کو دعا کوي هم الله قبلي او کو دې خیره کوي هم الله تبارک وتعالی قبلي. ځکه په مخ د ځمکه په انسانانو کې الله ته خوښ انسان چې دی که نه هغه انصافدار بادشاه دی. بادشاه هم دی، په لاس کې طاقت هم شته او بیا هم انصاف کوي، چا سره ظلم نه کوي، طاقت ورسره شته خو ظلم نه کوي. دا په انسانانو کې الله ته په مخ د ځمکه خوښ انسان دی. الله دې موږ ته هم انصافدار بادشاه راکړي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوة المظلوم، د مظلوم دعا، د مظلوم خیرې، د بېکسه او د لاچاره خیرې الله تبارک وتعالی دا چرته ښکته نه ورځي. چې کله مظلوم باندې تا ظلم وکړو که نه او هغه درته په خوله هېڅ ونه وي خو اسمان ته یې داسې وکتل الله ته خو ویني نو، الله ته خو ویني نو دا زورور دی، زه کمزور یم الله څه نشم کولی. تا سپېړه ورکړه، تا ورته کنځل وکړو، تا د هغه عزت ته لاس واچو، هغه هېڅ نشي کولی خو اسمان ته وګوري الله ته خو ویني. چې کله هغه داسې ببره وکتل که نه پوه شو وایي زه غرق شو، زه تباه شم، زه هلاک شم. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي د مظلوم او د الله تبارک وتعالی په منځ کې پردې نه وي. د ده د خولې نه چې وخیږي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغروي، دې منځ کې پرده نشته. او الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي اے کمزوریا، اے مظلومه، اے بې کسه چې په دنیا کې څوک نه لري، زما دې د خپل عزت باندې قسمي، زما دې په خپل جلال باندې قسمي، ستا بدله به د ده نه اخلم اگر چې ټایم پکې ولګي، اگر چې ټایم به پکې ولګي. د ظالم ټایم دومره نه وي، د ظالم وخت دومره نه وي. ظالم دې نه خوشحالېږي چې زه ظلم کوم او بیا هم ښه مزې کومه. اوکه لږ ټایم به راشي، اوکه لږ ټایم دا مزې الله درته مهلت درکوي او د الله پکړ بیا ډېر سخت دی.
وګوره د خپل علاقې ظالمان الله د مخ د ځمکې نه ورک کړي دي که نه دي ورک کړي. په کلي کې وګوره، په ضلع کې وګوره، سوچ وکړه څومره ظالمان چې الله ترې نه مخ د ځمکې پاک کړی دی.